د وزن د کمولو او د ښایسته اندام ترلاسه کولو لپاره څومره ورزش ضروري دی؟ نن درته په همدې اړه راټول کړي معلومات وړاندې کوم. د ښو خوړو خوند تر خولې پورې وي، بیا وروسته ورسره ټول بدن د هضمولو لپاره په عذاب وي. دا داسې ده لکه په یوه کورنۍ کې مړی یو کس وکړي، خو د کورنۍ ټول غړي ورسره په دښمنۍ کې ښکېل شي. وزن د هغو خلکو زیاتیږي چې په خېټه مین وي، خو ځان نه ښوروي او د فزیکي تمرینونو سره یې هغه د چا خبره ډزې کړې وي. همدارنګه هغه کسان چې عمرونه یې له 40 اوښتي وي د ځوانو پرتله زیات د چاغښت له خطر سره مخامخ وي. د ژوند کولو لپاره حرکت ضروري دی، او چې څوک هم حرکت نه کوي نو په خپله د خپل وزن زیاتولو ته لاره برابروي. مونږ باید په یوه اونۍ کې لږ تر لږه څومره ورزش وکړو چې د وزن کمیدل مو شروع شي. که تاسو نور هیڅ هم نشئ کولی، صرف په قدم وهلو سره هم وزن کمولی شئ، خو شرط یې دا دی چې لږ تر لږه به په اونۍ کې 2.5 ساعته یا 150 دقیقې قدم وهئ. که تاسو په اونۍ کې 2 ورځې دمه هم وکړئ نو بیا هم 15 ورځې پاتې کېږي چې د ورځې په حساب یوازې 30 دقیقې راځي. دا 30 دقیقې باید داسې قدم ووهئ چې خولې در باندې راماتې شي. ځینې خلک چې په ورزش روږدي شي هغوی تر دې هم زیات ورزش کوي او وزن یې تر نورو زر کمیږي. ځینې خلک چې په کومه ورځ ترې ورزش قضا شي خفه او دلګیره وي. دا ښه خبره نه ده. ځان مه ملامتوئ، ځکه خفګان تر ورزش نه کولو زیات خطرناک دی. اوس به تاسو وایئ که زه د ورځې 30 دقیقې قدم وهل شروع کړم او په اونۍ کې 150 دقیقې پوره کړم نو د وزن کمیدل به مې څومره وخت کې شروع شي؟ د ورزش پوهان وایي که تاسو په همدې لاره تر 1 میاشتې پورې روان پاتې شوئ د وزن کمیدل مو شروع کیږي. اول به جامې در باندې لوی شي، د خوشحالۍ احساس به کوئ، مثبت سوچ به درشي، عزمه به مو ښه شي، آرامه خوبونه به کوئ او یوه مثبته انرژي به مو په بدن کې حرکت کوي. نو د دې هر څه د ترلاسه کولو لپاره د ورځې 10,000 قدمه وهل ضروري دي. آیا تیار یې چې د بل چا لپاره نه بلکې د ځان لپاره 10,000 قدمه د ورځې اوچت کړئ؟ دا هم ضروري ده چې ورزش په مینه وکړئ، ځکه چې که مینه نه وي له څو ورځو وروسته مو زړه ترې مړیږي او بیرته یې پرېږدئ.